نظام په وړاندې باندې خلک درېږي، له جمهوریت او دیموکراسۍ او سیکولریزم نه به دفاع کوي، څو غلو پاټک سالارانو نه به دفاع کوي، له هغه چا نه به دفاع کوي چې 18 کاله زما ملت شهادت رسولی، له کوم شي نه به دفاع کوي. لایو خپرونه د سره شیر کوي. قاری صاحب سعید خوستی هم راغی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم قاری صاحب سعید خوستی لایو خپرونه ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنرال صاحب تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه به د یوه پیله چای وخورم، ته لږ دوام ورکړه. ښه مهرباني، الله مو عزت وکړي. خیر تاسو چې نن دا بار او بستر او پنډکي دغه بین الافغاني د مذاکراتو هیئت ته وایم چې زی که لږ انسانیت، لږ افغانیت او لږ اسلامیت درکې وي، تاسو د هغه چا تر مخ کښېنئ، په کومو سترګو هغوی ته پورته ګورئ. تاسو خو 18 کاله د امریکانو په چوپړ کې تیر کړئ. تاسو په د افغانستان له کوم شي نه دفاع کوئ؟ د افغانستان له سرحداتو که دفاع کوئ، سرحدونه خو تاسو خرڅ کړه، کندهار خو تاسو ولګوه، تورخم او د کوټې دروازې خو تاسو رسمي کړې. د افغانستان له نواميسو نه که دفاع کوئ، ناموسونه خو تاسو برباد کړه. په دغه وخت کې ناس اکثریت قاتلان او کمونستان دي. داسې څوک پکې شته چې د 2 اشغال غلامان تیر شوي دي. پرون د KGB د روسانو د روبل مزدورانو هماغه واسکټ بدل کړی، نیکټایي اچولی، نن د ډالر او د یورو مزدوران دي. پرون له خلق او له پرچم نه دفاع کو، بیا د مجاهدینو تر مخ مړې سترګې او ذلیله ولاړو. نن د امریکانو نه دفاع وکړه، 18 کاله د امریکانو په چوپړ کې تیر که. په دې مظلوم ملت باندې هره ناروا امریکانو سره په شریکه وکړو، له هغه نه 2 چنده زیاته م وکړه. که په دې وفد کې چیرته قطر ته علما تللي وي، د کابل مزدور ادارې شیخان او د ناټو مفتیان تللي وي، هغوی به په کومه جنبه د دین باندې له دې مذاکراتي ټیم سره په کومو خبرو غږیږي؟ طالبانو ته به څه وایي؟ دا به ورته وایي چې جمهوریت ومنئ، دیموکراسي ومنئ، په دغه نظام کې غداران ومنئ، راشئ همدغه اچار حکومت کې ګډ شئ، د شهیدانو ارمانونه او ارزوګانې خرڅې کوي، د مظلومانو اوښکې او فریادونو باندې پښې کېږدئ، همدا به ورته وایي. که په دې کې فیلسوفان تللي وي، تاریخدانان تللي وي، هغوی به طالبانو ته کوم پیشنهاد لري؟ څه به ورته وایي؟ خو د افغانستان د تاریخ تور داغ تاسو شولی. دلته که د اشغال د چتر لاندې ځینې لیکوالان تللي وي، که طالبان ته پوښتنه وکړي چې د اشغال په خلاف د څومره لیکنې کړي دي، همدغه د کابل ادارې، د مزدور ادارې یا د کابل نه تللی وفد، په دې کې که ملایان یو طالبان ته پوښتنه وکړي چې د اشغالګرو په خلاف د تر اوسه کومه بیانه او فتوا ورکړې ده، تا خو تر پرونه زه تروریزم بللم، تر پرونه د وحشتګر او دهشتګر بللم، تر پرونه د پنجاپی بللم، تر پرونه د نورو نوکر بللم، نن په کومو سترګو ماته ناست دی؟ څه جواب ورته لرئ؟ من حیث یو افغان په کومو سترګو هغوی سره مخامخ کېږئ؟ څه فکر کوئ تاسو؟ څه غواړئ او څه مو هیله او آرزو ده؟ په کومو خبرو له طالبانو سره کېنئ؟ څه شی ترې غواړئ؟ او طالبان هم مخ در باندې راواړوي، درته وایي چې ښه 20 کاله د امریکانو نوکري وکړه، د دوی وحشت باندې د سترګې پټې کړې، هر رقم بربریت باندې د سترګې پټې کړلې، د اشغال په شتون کې د هر څه وکړه. ته نه شرمېدې چې د امریکانو غلامي او مزدوري دې کوله؟ ته نه شرمېدلې چې د امریکانو د دفاع په خاطر او دیموکراسۍ د دفاع په خاطر دې زه زندان ته اچولم؟ ته نه شرمېدې چې ما په سر د امریکانو نه میډالونه اخیسته؟
ته نه شرمېدې چې ټرمپ ته د سرو زرو میډالونه لیږل، ته نه شرمېدې چې د افغانستان جګړه د اروپا او د امریکا د امن جګړه بلله، او چې بیرته له قطر نه راځې د خپلو عسکرو ته به څه وایه چې له چا سره مې خبرې وکړې. دغه عسکر د کمښت در واړوي چې جناب اعلی ته چې قطر ته تلې تا خو دا خلک پنجابیان یادول. دغه عسکر در نه پوښتنه وکړي په دې نظام کې د دغه عسکرو مور او پلار درته راشي چې تا خو دا پنجابیان یادول، دا د پردي مزدوران بلل، نن څنګه د هغوی حضور ته لاړې او څه دې راوړل؟ تنازل نشته انشاءالله العزیز. په خپلو مشرانو باندې ډاډه او مطمئنه اوسېږئ چې د موږ د تندي داغ به نه جوړېږي. موږ ته به ویاړونه او افتخارات راوړي، څنګه چې د سنګر غازیانو موږ ته افتخارات راوړي. اوس نو د سیاست په میدان کې د موږ غازیانو ته ګورئ چې تاسو ته څه راوړي. د افغانستان په تاریخ او د افغانستان په سرنوشت باندې خبرې دي. تنازل نشته. قاری صاحب محترم، السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. ښه راغلاست درته وایم. الله مو ونازوه. مبین صاحب، موضوع خو د بین الافغاني مذاکراتو کې د کابل اداره د یو جهت په حیث ګډون کوي. تاسې به نن ورځ د مطبوعات څارلي وي د کابل ادارې اړوند چې کومې رسنۍ دي. موږ د اولې ورځې نه هم دا خبره کوله په مکرر ډول چې دا خلک لا هم سولې ته ژمن نه دي او لا هم د سولې اراده نه لري. په دې اوسنیو شرایطو کې ښه به دا وي چې ستوغ اصطلاحات یا ستوغ ادبیات پرېږدو او د سولې لپاره کار وکړو، په سوله وغږیږو، څنګه د هېواد ته سوله راتلی شي. خو د دغې خلکو د هرې ورځې کړنه سړی دې ته مجبوروي چې د دوی په خلاف او د دوی د کړنو په خلاف سړی یو څه ووایي، ځکه د دوی د هرې ورځې کړنه هغه د ملت د ګمراهۍ سبب کېدلی شي، د ملت د اذهانو د مغشوشولو سبب کېدلی شي. دوی د اولې ورځې نه تر نن ورځې پورې چې دوی د قطر د دوحې په نړیوال هوایي ډګر کې ښکته شول، خبریالان ورسره وو. تر هغه وخته پورې چې دوی د کابل د نړیوال هوایي ډګر نه پورته کېدل، تر دې وخته پورې هم دوی په دوکا او په دوه مخۍ لګیا وو. تر دې وخته پورې هم دوی په واقعي سوله نه دي لګیا. موږ سوله غواړو. موږ غواړو چې د سولې ادبیات دې وکارول شي. موږ غواړو چې په دې هېواد کې د جنگ او جګړه ختم شي. د دې هېواد بچیان دي د نیویارک او واشنګټن د امنیت دپاره نه وژل کېږي. دا هېواد دي د نړۍ د امنیت لومړی کرخه نه وي. ولې ایران د نړۍ د امنیت لومړی کرخه نه ده؟ ولې پاکستان د نړۍ د امنیت لومړی کرخه نه ده؟ ولې هند د نړۍ د امنیت لومړی کرخه نه ده؟ ولې چین د نړۍ د امنیت لومړی کرخه نه ده؟ ولې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان د نړۍ د امنیت لومړی کرخه نه ده؟ ولې دا دومره دنیا کې یوازې موږ د نړۍ د امنیت لومړی کرخه یو؟ موږ غواړو چې نور افغانان د نړۍ د امنیت لپاره ونه وژل شي. موږ سوله غواړو. موږ امنیت غواړو. موږ په دې هېواد کې د هر افغان د سر، مال، ناموس ساتنه غواړو. موږ غواړو چې په دې هېواد کې د دې نه وروسته بیا څوک د شپې یو افغان په کور چاپه ونه وهي. موږ غواړو چې کوم خارجی د یو افغان کور ته ور وانه وړي. موږ غواړو چې کوم خارجی د یو افغان لاسونه خپې ونه تړي. موږ غواړو چې دلته کوم خارجی، کوم بهرنی د افغان نه تحقیق ونه کوي. موږ غواړو چې دلته د یو چا کور بمبار نشي، د یو چا جنازه بمبار نشي، د یو چا خیر او خیرات بمبار نشي، یو مدرسه او جماعت بمبار نشي. افغانان په امن کې ژوند وکوي، د امن په فضا کې، د سولې په فضا کې ژوند وکوي. خو د دغه خلکو کړنې، د هرې ورځې کړنې، هغه د سولې په اراده نه دي. موږ دوی ته بیا هم خواست کوو چې د غدر ادبیات پرېږدئ، د دوکې ادبیات پرېږدئ، د چل ول مکر و فریب ادبیات پرېږدئ.
د اختارونو ادبیات پرېږدئ، د سرو سپینو تورو کرښو ادبیات پرېږدئ، د واقعي سولې ادبیات وکاروئ، د واقعي سولې ادبیات اختیار کړئ، د واقعي سولې ژبه اختیار کړئ. له دې چل ول څخه تیر شئ. زه تاسو ته ساده او لنډ مثال وایم. د دوحې په تړون کې توافق په دې شوی ده چې د امریکایانو د مهالویش د اعلان نه وروسته اسلامي امارت بین الافغاني مذاکراتو ته داخليږي، چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغان جهتونو سره د افغانستان په قضیه خبرې کیږي. د افغان جهتونو سره دا د تړون برخه ده، دا د تړون دویم سټیپ ده، او په دې د کابل اداره خبره ده. امریکایانو هم دوی ته دا خبر ورکړی ده چې موږ په تړون کې هم داسې لیکلي دي او تاسې به د افغان جهتونو په حیث مذاکراتو ته راځئ. د افغانستان د دولت په حیث یا د یو مشروع نظام په حیث تاسې په مذاکراتو کې ګډون نشئ کولی. په دې دوی خبر دي. امریکایانو دوی سره دا خبره فیصله کړې ده. خو د دې سره سره بیا هم نن چې کله دوی وړاندې غږېدل، هر یو یې لګیا ده چې زه به د جمهوریت دفاع کوم، موږ ته د جمهوریت ارزښتونه سرې کرښې دي، موږ د افغانستان رسمي نماینده هیئت یو. دا نن ورځ رسنیو ټوله ورځ په همدې شخوند ووهلو. موږ وایو چې ګورئ د سولې ادبیات اختیار کړئ، د چل ول مکر و فریب، د ولس د دوکه کولو، د ولس د اذهانو مغشوشولو ادبیات پرېږدئ. دا تاسو ته ګټه نه کوي. سبا به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي، دا به جریان مومي. د مذاکراتو په میز به افغانان هم وویني، تاسې به یې ووینئ، نړۍ به یې وویني چې تاسې به د افغاني جهتونو په حیث مذاکراتو کې ګډون کوئ که د افغانستان د دولت په حیث ګډون کوئ. نو څه اړتیا ده چې د خلکو اذهان مغشوشوئ؟ څه اړتیا ده چې ولس ته دوکه ورکوئ؟ څه اړتیا ده چې موږ ته دوکه راکوئ؟ څه اړتیا ده چې د موږ او تاسې په منځ کې فاصله ایجادوئ؟ دا بې باوري، بې اعتمادي نوره هم زیاتوئ. موږ تاسې ته وایو چې د سولې لار غوره کړئ، د سولې دپاره صفا نیت غوره کړئ. د واقعي سولې دپاره را میدان ته شئ. خو چل ول مکر و فریب تاسې نشئ کولی چې څه ترلاسه کړئ. 6 میاشتې د بندیانو په نه خلاصون تاسو چنې ووهلې، او د موږ پالیسي د اولې ورځې نه دا وه چې بندیان نه تا نیولي دي، نه ته د خلاصون واک لرې، ته به یې خلاصوې. منتها دومره به وکړی شي چې دا پروسه به تأخیر کړي، خو د خلاصون مخه یې نشي نیوی. هماغه د موږ خبره ثابته شوه، ټول بندیان د خلاص کړل. د بندیانو د نه خلاصون په خاطر دی سفارتونو ته منډې ووهلې، کله د استرالیا سفارت ته منډه، کله د فرانسې سفارت ته منډه، کله د جرمني سفارت ته منډه، کله د برطانیا سفارت ته منډه، کله په امریکا کې لابیګري چې دا بندیان باید خوشي نشي. خو هغه بندیان بالاخره خوشي شول. که تاسې دغه بندیان 6 میاشتې مخکې خوشي کړي وای، د موږ دریځ خو د 6 میاشتې مخکې او نن هماغه دریځ ده. 6 میاشتې مخکې هم درته ویل چې بندیان نه زه ستا نه غواړم، نه ته خوشي کولی شي، نه تا نیولي دي. نن هم درته وایم چې زما بندیان نه تا نیولي وو، نه تا خوشي کړي دي، او نه ته د خوشي کولو واک، ته د خوشي کولو واک درلود. که تا مخکې خلاص کړي وای دا 6 میاشتې چې څومره افغانان ووژل شول، دا به نه وژل کېدی. موږ به 6 میاشتې مخکې بین الافغاني مذاکراتو ته تللي وای. اوس بیا غواړې چې ولس دوکه کې زه جمهوریت ساتم،
دا د جمهوریت ټیم ده. موږ د دولت نمایندګان یو. په دې شیانو وخت مه ضایع کوئ. تاسې نشئ کولی چې موږ سره د دولت په نمایندګۍ خبرې وکوئ. موږ په افغانستان کې مشروع دولت په رسمیت نه پیژنو. دلته مشروع دولت نشته. افغانانو په تاریخ کې د پردیو تپل شوي نظامونه په رسمیت نه دي پیژندلي. افغانانو د شاه شجاع اداره په رسمیت نه و پیژندلې. افغانانو د کارمل اداره په رسمیت نه پیژنده. د ترکی اداره په رسمیت نه پیژنده. د نجیب ګاو اداره په رسمیت نه پیژنده. او دا اداره په رسمیت نه پیژني. تاسې به وایئ چې تاریخ نه تکراریږي. تاریخ تکراریږي. دا که تاسې خوشحاله وئ که خفه وئ. په یوه به خاندئ په بله به ژړئ. دا تاریخ به تکراریږي. دا تاریخ تکرار شوی د افغانان د پردیو تپل شوي نظامونه نه منلي دي او نه به یې ومني. تاریخ ته سر ورښکاره کوي. موږ د کابل اداره په رسمیت نه پیژنو. د کابل ادارې سره من حیث نظام من حیث مشروع دولت خبرې نه کوو. عبدالله دا که اتمر دا که نادری دا که بل دا که بل د هر څوک چې راځي مذاکراتو ته، موږ اوله ورځ هم دا ویلي وو، نن هم دا وایو چې د افغان جهاد په حیث به راځي. که په خپل اشرف غني راځي مذاکراتو ته، موږ مذاکراتو ته تیار یو. ورسره زموږ دریځ او پالیسي د اولې ورځې نه دا وه چې موږ مذاکراتو ته تیار یو ورسره. ولې اشرف غني به حیث رئیس جمهور موږ ته مذاکراتو ته نشي راتلی. به حیث د افغانستان بادشاه موږ ته مذاکراتو ته نشي راتلی. به حیث یو افغان به راځي. به حیث یو افغان جهاد موږ د هر چا سره مذاکراتو ته تیار یو. هغه که اشرف غني ده، که عبدالله ده، که رحیمي ده، که فضلي ده، که بل ټامی ده، که نادري ده، که هر یو ده، هغې سره موږ مذاکراتو تیار یو. او موږ د افغانستان د قضیې سوله ییز حل غواړو. نن ټوله ورځ دغه تبلیغات او دغه پروپاګند د خلکو وکول چې موږ جمهوریت غواړو، موږ د جمهوریت دفاع کوو، موږ به د ارزښتونو دفاع کوو. ته د څه شي ارزښت خبره کوې؟ ته ارزښت پیژنې؟ د کوم ارزښت خبره کوې؟ دا خو افغانستان ده، دا خو نیویارک نه ده، دا خو واشنګټن نه ده، دا خو فرانس نه ده، دا خو پاریس نه ده، دا خو لندن نه ده، دا مسکو نه ده. دا افغانستان ده. دلته د ملت شل کاله نه، دا 40 کاله دا ملت قرباني ورکوي. دا 40 کاله د ملت وینه تویږي. دا د چی دپاره تویږي؟ او یو بله خبره به هم زه واضحه کړم په دې لایف کې. د څو ورځو راهیسې په رسنیو کې یو لیست خپریږي. ځینې کسان لیست خپروي چې طالبان د وزارت امور زنان د لغوه شي، پارلمان د لغوه شي، دفاع وزارت د دوی ته ورکړل شي. دغه شیان خپروي. دا د اسلامي امارت پالیسی نه ده. د اسلامي امارت دریځ دا نه ده. د اسلامي امارت موقف دا نه ده چې زه وزارت غواړم، پلانی د لغوه شي، پلانی د په ځای پاتې شي. د موږ لانجه د عبدالله او د غني لانجه نه ده چې د وزارتونو په ویش حل شي، د ولایتونو په ویش حل شي، په 50 حل شي. د موږ لانجه د نظام ده. موږ په دې خاوره کې اسلامي نظام غواړو. اسلامي نظام د وزارت زنان په لغوه کېدو نه راځي. اسلامي نظام د دفاع وزارت په اخیستلو نه راځي. اسلامي نظام یو چوکاټ لري. اسلامي نظام خپل ځان ته مفهوم لري، خپل شروط لري، پلي کوونکي لري. موږ اسلامي نظام غواړو. دغه خلک چې دا شیان نشروي، دا د خپل ځان نه نشروي، په اسلامي امارت د دروغ نه تړي. مبین صاحب عبدالله او قیام حق ورور په نوم 2 ورونه راسره دي، دوی نه پوښتنې واخلئ. حارث صاحب بیا پوښتنې دې نه اخلو. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې شیخ هیبت الله بیا د سترې محکمې قاضي مقرر کړی دی. هو بالکل سړي ته خندا ورشي. هغه د سترې محکمې قاضي. دا خلک داسې فکر کوي مبین صاحب، دوی وایي چې که موږ د دوی سره لانجه هم د عبدالله او د غني لانجه ده. دوی خو 6 کاله نه، دا 19 کاله دوی په دې تیر کړلو. د کرزي په دوره کې هم دا لوبه وه چې وزارتونه ولایتونه دا ویشل شوي وو، په ډلو ټلو ویشل شوي وو، په جنګ سالارانو ویشل شوي وو. غني په دولت کې هم دولت ویشل شوی وو، سفارتونه یې ویشلي دي، امنیه قمندانۍ سره ویشلي دي، حتی ولسوالۍ سره ویشلي دي. اوسه پورې هم په دې نوې اداره هم دوی سره جوړ نه دي. دوی فکر کوي چې د موږ مشکل هم د دوی سره دغه ډول مشکل ده چې وزارتونه به سره ویش کو، ولایتونه به ویش کو، سفارتونه به سره ویش کو.
قاری صاحب محترم یو سوال چې دلته موږ ته په واتس اپ باندې راغلی ده، سوالونه نور هم د اسلامي نظام د ټولو جهتونو غوښتنه ده، فقط د کابل اداره یې مخ ته خنډونه جوړول، علت یې څه ده؟ اسلامي نظام د دوی په زیان ده که څنګه؟ د اسلامي نظام په وړاندې دوی خنډونه ځکه ایجادوي مبین صاحب چې اسلامي نظام هغه په اسلامي نظام کې اجازه نشته چې یو څوک دی د یوې مېرمنې نه جنسي رشوت وغواړي. په اسلامي نظام کې وزارت، ریاست، ولایت ریټ نه دی معلوم. په اسلامي نظام کې ته ولایت په 15 لکه ډالر نشي خرڅولی، وزارت په 20 لکه ډالر نشي خرڅولی، ریاست په 10 لکه ډالر نشي خرڅولی، امنیه قومنداني په 15 لکه ډالر نشي خرڅولی. او ټول ملت ته معلومه ده چې د ارګ نه دغه پوسټونه خرڅېږي، د ارګ نه، د ارګ د ادارې امور نه هلته ټامیان را جمع شوي دي، د اروپا او د امریکا نه راغلي ټامیان. دغه ټامیان د افغانستان ټول پوسټونه په ریټ خرڅوي، خپل ریټ معلوم ده، نرخ معلوم ده. په اسلامي نظام کې قدرت مسؤلیت نه، یو څوک که موږ ولی ټاکو هغه به مسؤول وي، هغه به ولایت پیسو نه اخلي، هغه به وزارت په ډالرو نه اخلي، هغه به د پارلمان او د ولایتي شورا ریاست یا چوکي په ډالرو نه اخلي، هغه به امنیه قومنداني په ډالرو نه اخلي، هغه به ولسوالي په ډالرو نه اخلي. دا خلک شرم لري، د کوم ارزښتونو خبره دوی کوي. د کابل په اداره کې ټول ملت ته معلومه ده، تاسې ورشئ یو پنډه ډالر در سره ویسئ، لا قدر الله مبین صاحب ته ورشه، ته د ادارې کلک دشمن یې، کلک مخالف یې، ته یو پنډه ډالر در سره ویسه، 10 لکه 15 لکه ډالر در سره ویسه، سبا به ته وزیر یې، سبا به تا ته ولایت درکړی وي، سبا به تا ته چې کوم شی ته غواړې هلته اصلا استعداد مطرح ده. قاری صاحب ریټونه اوس لوېدلي دي، وزارت 100,000 ډالرو ته راغلی. پخواني ریټونه خو جګ وو، اوس به دا د امریکایانو د وطن سره ریټونه ټیټ شوي وي. ولسوالۍ 500 ډالر ده. 500 ډالر خو ډېره ارزانه نه ده. ارزانه ده خو هلته څه قیاس دی، طالب د چړې لاندې ولې په د اخره کې ځان برابر و ورک دي. نو هدف مې دا ده مبین صاحب چې اسلامي نظام دا خلک ځکه نه غواړي. اسلامي نظام کې د دې شیانو مخه نیول کېږي. په اسلامي نظام کې د عیاشۍ، فحاشۍ، شراب او کباب مخه نیول کېږي. اسلامي نظام کې ولس ته خپل حق ورکول کېږي. په اسلامي نظام کې په بیت المال نه څوک خرمستۍ نشي کولی. په اسلامي نظام کې په بیت المال نه د چارواکو اولادونه په اروپا او امریکا کې عشقونه او مینې نشي کولی. اسلامي نظام ځکه دا خلک نه غواړي. قیام حق، سلام علیکم، مایک د خلاص کا مهرباني وکړه. قیام حق، الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوشش کوي چې لایو خبرونه ترازی په سکرین باندې موضوع ده. سلامونه کوم کاری صاحب خوشی ته، او بیا سلامونه کوم مبین صاحب تعالی کو منظور شي. وعلیکم السلام. نو اوس زیرن د کومې رسنۍ چې مونږ ولیدلې، نو اشرف غنی د کور اسرا کر جمهوریت نه، یعنی د جمهوریت نه منتری دا سوال مو په دې کاری صاحب نه چا وزیر کی چا د بتیر شي او کثیر بنشي. او دویم سوال می دا دی چې د اسلامي امارات کوم اسری کرخې دي، د دوی د کور کوم اسری کرخې لري او کني لري. بس دا قیام حق صاحب دا اول سوال نه پوي نشم. اول سوال خو اشرف غنی ځون د پوره جمهوریت سره کرخه ګرځول دی چې جمهوریت به ځایس کله خدا جمهوریت مو ملاونه کړ. قیام حق صاحب دی په جمهوریت معامله کوي، جمهوریت نه معاملې ته تیار، جمهوریت نه عبد الله سره معامله وکوله، دی په خپل ځان او په خپل قدرت معامله نه کوي. دا باید داسې تعبیر کو چې اشرف غنی تیار نه ده چې د ارګ نه راووځي، هغه که په هر قیمت وي. زه به تاسو ته یوه خبره وکړم، تاسې په یاد ولرئ. دا سړی ما پرون په لایف کې دا خبره وکوله، دا خلک د قدرت دومره سخت عاشقان دي او دومره لیوني میانان دي چې که چېرته دوی د قدرت نه لرې کېږي، دوی به د سټیج په مخ په چیغو چیغو وژاړي. تاسې به یې وګورئ، تاسې
دا خبره په یاد ولرئ. یعنی دوی به په چیغو چیغو ژاړي د سټیج په سره د خلکو په مخ کې. د دوی لپاره دغه شی سره کارخه ده چې دوی د ارګ نه ونه وځي. نو نن د جمهوریت په کیسه کې دي، نه د دیموکراسۍ په کیسه کې دي. دا 19 کاله خو دوی دیموکراسۍ ته هم کار ونه کولو. دا خارجیان ولې دوی نه بیزاره دي؟ ځکه هغه ورته وایي چې دیموکراسي هم تاسې خو پلې نه کړه. کاش تاسې خو دیموکراسۍ ته کار کړی وای، تاسې خو هغه د لویدیځ ارزښتونو ته کار کړی وای. دوی کار چې کړی دی یوازې خپل جیب ته یې کړی ده، خپلو شخصي ګټو ته یې کړی دی، خپلو سرمایو ته یې کړی دی، خپلو اولادونو ته یې کړی دی. دوی 19 کاله د خپل عقیدې دپاره هم کار ونه کولو. دا کوم فکر چې دوی لري د خپل فکر دپاره هم دوی مخلص نه وو. دوی چې مخلص دي یوازې 2 شیانو ته مخلص دي، یو قدرت، واک او بل ډالر. بس دې 2 شیانو ته مخلص دي او دا 2 شیان د کترې اخیستل دا د دوی دپاره ستره کرښه ده. او دویمه پوښتنه د قیام حق صاحب دا و چې اسلامي امارت هم سرې کرښې لري او که نه. اسلامي امارت سرې کرښې نه لري. اسلامي امارت د سرو او د تورو زیړو کرښو په نوم اعلانولو ته ضرورت نشته. اسلامي امارت یوه خبره او آخري خبره ده. اسلامي امارت په 2 شیانو معاملې ته تیار نه ده. نور په هره برخه کې د ولس او د ملت علیا ګټو په نظر کې نیولو سره د اسلام د شریعت په چوکاټ کې هر ډول تنازل ته تیار ده. خو په 2 شیانو تنازل او په 2 شیانو معاملې ته تیار نه ده. یو د خارجي اشغالګرو بشپړ د دې خاورې نه وتل. دویم په دې خاوره کې د اسلامي نظام حاکمیت، د اسلامي نظام واکمني. په دغه 2 شیانو معاملې ته تیار نه ده. له دې پرته تاسې ولیدل موږ سبا د خپلو قاتلانو سره کینو، سبا موږ د هغه خلکو سره کینو چې انګریزانو ته د موږ لاسونه خپې تړلي وو. دغه حفیظ منصور او دا د عطانور زوی د دوستم زوی او دا د شمال یو څو نور لنډغران، دا سبا زی امدا عبدالله، دا سبا زی د ملا فاضل اخوند، ملا نوري اخوند، ملا وثیق صاحب، ملا عمري صاحب د دې خلکو سره مخامخ کینی د مذاکراتو په میز. او دا هغه خلک وو چې انګریزانو ته دوی لاسونه وتړل او په لاس یې ورکړل. انګریزانو ته دوی لاسونه خپې وتړل او په لاس یې ورکړل. موږ چې بیا هم د دغه خاینانو قاتلانو سره کینو، دا په دې معنی چې موږ ته د ملت ګټې مهمې دي، د ملت علیا ګټې لوړ اهداف دي د موږ دپاره. موږ په دې برخه کې تنازل ته تیار یو. هر هغه څه چې د دې ملت او د دې هیواد مصالح ایجابوي، د اسلام د شریعت سره په ټکر کې نه وي، موږ هغې ته تیار یو. په دې لاره کې موږ سرې کرښې نه لرو او نه غواړو چې سرې کرښې وړاندې کړو. 2 شیانو نه تېرېږو. دا د موږ علیا هدفونه د دې دپاره موږ قرباني ورکړې ده. د دې 2 شیانو نه اسلامي امارت هم تېرېږي. نور نه موږ د دوی په څېر په سرو او زیړو کرښو باور لرو او نه د مذاکراتو د شروع نه مخکې دا د مذاکراتو او د سولې ادبیات دي چې یو څوک دی ووایي چې زما دا سره کرښه ده، دا مې زیړه کرښه ده. دا د سولې ادبیات نه دي. دا د هغې چا لهجه ده چې هغه ډېر ډار اخیستی وي، ډېرې ویرې اخیستی وي، ډېر خوف اخیستی وي. موږ ډار او ویرې نه یو اخیستي. عبدالله صاحب مایک مو خلاص دی، فکر کوم مهرباني وکړئ. عبدالله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاری صاحب تاته او ټولو ملګرو ته سلامونه. زما غږ اورئ؟ او عبدالله صاحب ستاسو غږ اورم. مننه قربان دي سم. قاری صاحب زما فقط دا پوښتنه وه چې د بندیانو په باره کې کومه بیانیه او اعلامیه نه سوه خپره او د بندیانو پروسه تکمیل سوله؟ او محترمه د بندیانو پروسه تکمیل شوې ده. ټول مکمل ایله سوي دي 15,000. او مکمل بندیان ایله شوي دي. اخري وروستني 6 کسان چې وو هغه هم قطر ته رسېدلي دي. مننه ژوندی اوسې. بس دغه پوښتنه مې وکړه. الله پاک مو په خپل شرعي مقاصد. مننه ژوندی دی. حمید صاحب مهرباني وکړه مایک مو خلاص دی. حمید صاحب غږ اورئ؟ حمید صاحب مایک مو خلاص کړئ.
حمید صاحب که تاسې غږ نه اورئ لاندې عابد صاحب د عابد صاحب تاسې مایک خلاص کړئ عابد صاحب مایک مخلاص سلامونه او نیکې ښې